مونږ به ښکل کړو د اسمان لمن وخته خو کتا پرېښوه زمونږه د کاروان لمن او مهرباني هر څوک په در کې د ساکن ناصحه ژوند کوو هر څوک په در کې د ساکن ناصحه ژوند کوو مونږ لا پرېښې ګورې نه ده د ایمان لمن او ډېره مننه او خیر دی که په سر مې وي رقیبه د تهمت غرونه خیر دی که په سر مې وي رقیبه د تهمت غرونه زه ګورې داغمنه لیدی نشم د جانان لمن او آخري شعر دی چې دا مو صداقت و خو بس جوړه ترې بلا شوله دا مو صداقت و خو بس جوړه ترې بلا شوله سوځي چې په خپل اور کې اوس خپله د افغان لمن دا یو نظم دی چې عنوان یې دی مسافر لالي ته اوس مې په لاسو د نکریزو رنګ مزه نه کوي اوس مې په شونډو کې سرخي هغه رنګ نه پرېږدي هم مې بنګړي جانانه هغسې شلنګار نه کوي هم مې پانزیب د پښو خاموشه وي شڼا نه کوي سحر پیکه هم مازدیګر هم مې ماښام پیکوي د تورې شپې د تنهایۍ به درته څه ووایم حال د زړه چاو د زندګۍ به درته څه ووایم خو خدای دې راوله جانانه چې آباده شمه خو خدای دې راوله جانانه چې آباده شمه زما جانانه که په برخه غریبي مو نه وې که د غربت چپو ځپلې زندګي مو نه وې ما نه به ولې دومره لرې بل وطن ته تللې تا به له ما نه جدا ولې تېرول وختونه زما لالیه خفه نه شي د تقدیر په کرښو چې فاصلې ډېرې شي مینه ورسره ډېره شي لالیه ستا د مینې هغه لیونی سمندر زما په زړه کې هغه شانې غورځنګونه وهي د بېلتانه شپې ورځې هر څوک اوږدې شي خیر دی که مې اوربل سپین کړي نظر مې کم کړي که پیغلتوب مې تیر کړي پروا یې نه لرمه خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه زه پښتنه یم تر قیامته به د لارې څارم که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې خپل ایمان مې ورته ووې خپله ساه مې ورته ووې او خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم چې اشنا یې راته ووې چې اشنا مې ورته ووې او د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته ووې او یار مغلو پښتون نه شو یار مغلو پښتون نه شو زه پښتون مغل نه شم د دنیا یې راته ووې د دنیا مې ورته ووې دا و ښاغلی انور صاحب د ښاغلي انور صاحب نه پس ښاغلي محمد ایات صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوږ کلام باندې نمانځو